یزید رقاشی یو واقع بیانی یو بادشاہ ډیر زیات جابرو ډیر جابر بادشاہ سخت مزاج او سخت دله او یو سړی نیغ په دربار ورغی او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت چې په تخت کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و سترګې هم ډېرې د هیبت وې لاسونه او شکل او مخ باروب انسان او څه بل شان شکل بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوتې ته چا لا پرېښودې وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی ما څوکیدار نشي منې کولی زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم ته او زه هغه انسان یم چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم او څوک کلچم ماته نشي کولی څوک بدم ماته نشي ویلی څوک خیرم ماته نشي کولی څوک کنزلم ماته نشي کولی څوک مقابلم زما نشي کولی بس بادشاه پره پیدا شو وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارونو واقعي داسې نه کوي چې ورګه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووهم نو سر به دې څه وباسه نو چې کم ټیم مقرر دی والله ورته په ویښه کې ته وباسه په ویښه کې یې درنه وباسي او چې وایي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه داسې ده که نه نه او داسې هم نه چې ورګه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کوم چې دا زنانه ته اخوا کم نو سا به ته وباسمه دا پکې نشته او دام پکې نشته چې دا ماشوم بچی خو په ډېرو دواګانو یې غوښتې دي او په ډېرو دارو دلمنو یې غوښتې دي او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی وکره شوی دی او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي او ډېر مخکې نه یې وله سیزنګان او شیزونه جوړ کړي دي نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم ولې د الله حکم دی دا رحم هم نشته رحم هم په ما کې نشته ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پسه او د واده ړومبۍ شپې ده رحم نشته داسې م وجنم وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشو او مړ شو لږ رحم پې پکار و دا رحم هم پکې نشته او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دی خدای داسې چا کنزل ورته کړي دي نه چا دروازه بند کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتریو دروم کې د بچ کېدی شي ته نه بادشاه پوه شو وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته وی څه لرالی وی ټیم دی پوره دی اوهو مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه یو میاشت مهلت راکړه ډېر حقونه مې پردي په دې غاړه کې پراته وي دې روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کم یا ته معافي ته وغواړم اله شابه او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه نو دا پردي حقونه ورکومه خدانه خالي کومه خو لږ صبر راته وکړه وی نشته صبر وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه وی نشته دا ټیم هم نشته یو ګنټه ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو ترې راوالم لږ ښځې ته خو جاړم بچو ته خو لږ مو جاړم وی دا ټیم هم نشته وی ګوره لږ وخت راکړه وی د یو سا د اخېستو ټیم نه دی د یو سا باس وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا بس دا خدای یو نیټه ده بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر مالدار غریب بادشاہ امیر فقیر مولا مقتدی سو کم پاگه کی 1 او 2 کولیش یو سا ټیم دی بس خبره ختم هغه سا ټیم چې سه واغشته اخوا پروتو بیم دا شی پکې نشته
خامخا مرګ راځي. او ما سوچ کې او ابلش پاسه صدر کې مې سر بندو خوب نه راته لکه مې سوچ کو الکه مې زمونږه د نیکونو د زمانه چې کم خلکو ما داس یو شمیره زمونږ د باباجي چې کم دوستانو کم بو سره ناستو او مې داسې ذهن ته راغل نو یو مې شمیره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو او چې اندازه مې واغشتا نو ټول سونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو سلور نمی شل کاله او سلو کې مړ دي دون عمرونو. نو بیا مې د والد صاحب زمانه ته سوچو کو چې داغه کم مرګري او داغه د وخت کم خلکو نو چې پاغي مې نظر واچو نو هغه کې مکسر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل د والد صاحب مې د پلان کې د مار سکول د سبق مرګري د پلان کې مې د لوب مرګري پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغه ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې دا او یو دا پینځو یو داسې پینځه کم او یو په عمر کې مړ دي دا تاسو مو کې. نو بیا مې د خپل زمانه ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک سونه عمر کې مړ دي نو چې اندازه مې واغسته نو شپېتو پینځو شپېتو کې دنیا کې داسې جون تیر کله کله مسافر په دنیا کې څه جون دی مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خخه کړي یا پینځو له خخه کړي یا لس ورځو له خخه کړي او عابر السبیل بلکې داسې جون تیر که چې په لاره تیرېږي مسافر خو بیا په یو سره کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تیرېږي هغه به صرف ځان دمه کې بیا ځي. او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وګڼل که چې قبر کې پروت ما قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جیدات قبر کې چې کم پراتی نه په جیدات سکی او په بنگله سکی او په کور سکی او په موټر سکی او په جیدات سکی داسې جون تیر کا یا داسې جون تیر کا چې عملی ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس مړی مو قبر ته پروت مو قبر لروان من خدای خبر چې د مرګ مریر وړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انخته دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل هم نه مني. څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړی دا څوک په مدرسو پسې څوک په پټکی پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا خطر او په مستی کې ده. اخرت د خلکو یې دی چې د خدای له بورده او اغا علالی مردار او ناروا او حرامو کې خلق مبتلا دي دا دنیا لپاره چې دا حد نه ہوتے دا یره ده چې دا پر دې جیب مې وو ما نه بر دې خدای ته پوس کی دا مافیا والا شی نه دی دا خبره د خلکو یری دي چې دوکه مې کو په مسلمان نه په دوکه پیسې وګټلا په حرام مې ته پیسې وغټلا دو نمبر شی مې په اول نمبر شی په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې وسرو کو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو خمه ته واغشتو سپک مې ورکو درون مې ته واغشتو د خدای لازم بس خو چې پیسې وګټ موټر نشته چې موټر والم او که یو موټری چې دینه خوالم او چې د خنه خوالم او د خنه خوالم او چې د ماشته چې زویلم والم او چې د زوی مشته چې وسیلم والم او چې کور مې دی چې دینه غټ والم او دا وړه بنگلا دینه غټه بنگلا جوړ کړم او د غټه نور غټه جوړ کړم او په پیښور په دې په اسلام آباد کې جوړ کړم او د تورنګو په دې او د 400 په دې په حیات آباد کې جوړ کړم دیل ار یو سړی لګیا دی دا تیر دی چې دا بنگلا او دا موټر ور سمانه پاتې او خدای له بدم تاسو پراله کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. خروانه لاره ده څوک پاتې کیږي پلاران څه شو زمونږه نیکونه څه شو زمونږه مېندې مو څه شوې نیاګانې مو څه شوې مشران مو څه شو جومات ته چا جوړ کړی هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ازمکه چې دله چا اغشتې وه څه شو کور چې دله چا اغشتې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وینګیان دې روستې وې ښځه یې دله روستې وه څه شو ته به هم دقسې روانې مرګ ځان ته رایاد کړي مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم
خلق وی دم را تا وخای چې نیکی وکم، بالکل فیدې په وظیفه په دمونو کې شتا، خو قبر ځان ته یاد ته قسم په خدای چې د خدای ولی نه جوړیږي. مرګ ځان ته یاد که کتا نه ولی الله جوړ نشو دله جرم درکو، مرګ ځان ته را مخکې او خلاصې خو نشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے مشکات شریف کے دے، من قضا لأحد الموت في أرض، من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له الیها حاجتا، چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي. حضرت سلیمان علیہ السلام سره ملک الموت راغی. ملک الموت سلیمان علیہ السلام دې تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې؟ هغه ورته مثال ورکړه، وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسم شیزونه په کاسه کې پراتی، یو کاسه کې تا ته مختلف شیزونه پراتی، د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي، نو په یو لاس کې ټولې راغشتې شي که نه وي یو، او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې ته راغشتې شي او که نه وي یو. وی دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې وي، دغسې ما ته پرتې دي. تا ته چڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي، نو تا ته راغشتو کې تکلیف شته نه، او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده. وی بالکل، او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغشتې شم، موټي ته راډکولی شم. وی دقسې ما ته دي چې زه راغشتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروالم دي، او چې ټول راله موټي ورالم کم خبره خلاصه ده. یو سړي ته داسې تیز تیز وکتل، برند برندې ورته وکتل، او دا مرګ فرشته لاړه. هغه سړی سلیمان علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلان کی ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی. ولې؟ ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، الله باد د هغه تابع کړی، د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې، او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې. ما ورسوا لکه په آرام کې نه نه صاحبه او مې رسوا. او کم دیتا دی وخت سلیمان علیہ السلام په ملک شام کې او دا چې کوم علاقه دی د هندوستان کې ده، خاص وزیری او خاص تعلق بات ته حکم وکالته ور رسوا، پټه سي هغه دیتا ورسوا. سوره د پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیہ السلام سره کېناسته، خیر په خیر چې وشو، یاره هغه وختي هغه ابل اوس راغلی وي یا وختي کې راغلی وي، په دې لاره تېرې دی ما سره. دلته یو وزیر و ډېر برند ورته ونه کتل، او ډېر سختو توندې ورته ونه کتل. وی او مې کتل. ولې؟ وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وی چې ساتې وباسم، او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به ته څه وباسې. ما وی سړی خو دلته ناست دی، اسراله غوسه راله چې دلته ته وباسم، خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي، او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي، او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې و، هغه چې کوم ټیم پاتې و. وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ور ورسه. وی چې هلته لاړم هلته راته نخ چغ ناست و، ساه مې ترې واخېسته، الله له مې ورسو. او د ملک الموت ډیوټیم دقه ده چې دی صرف څه وباسي، او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه. حضرت ابراهیم علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو، وی چې نیک سړي له په کوم شکل الله ځای هغه ځان هم راته وښایه، او چې بد له په کوم شکل الله ځای هغه هم ځان وښایه. وی طاقت نشي لرلی. وی نه ما ته به ځان ښی. وی ښه مخه خوا واړوه، چې ویړو نو ورته ځان وښو. وی داسې نیک سړي له راځم. وی اوس مخ واړوه، مخ یې واړو، وی اوس راته وګوره چې وی کتل، وی داسې بد له راځم. نو سلیمان علیہ السلام په ځمکه پرېوت، بې هوشه شو. همدغه ملک الموت ورته ناست پې وله مږي چې هوش کې راغی، نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه؟ وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو. وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی، ډېر ښایسته، ډېر مزیدار سترګې، مزیدار مخ او خندرویه. بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نکي که نه جنت،
او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده، دا خوشحالیم ډېره ده، دومره خوند یې وکړ، دومره پې خوشحاله شم. او بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي، نو که دوزخ په دی د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه، وی دا غم موله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دي. مرګ آسان شی نه دی ورونو. ګورئ خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د جون پته نه لګي حالت بل خوا روان دی. الله دې د جون اخیری ساعت دا سوال کوي چې خدای د جون اخیری ساعت کې زمونږ په جبا کلمه شهادت راولي او دا سوال کوي وای خدای کوم ارواز باندې چې زمرما او په کوم وخت زت مرم او تا مال مقرر کړي، نو خدایا اگر روز زما اگر روز وګرځي چې ته پکې زمانه خوشاله اسنه چې دقه زما د مرګ پر استمانه خپه خدایا د مرګ روز خدایا زما اگر روز وګرځي چې ته پکې رانه خوشاله. مردونه خطرناک شی دی او خامخا راتلو والا دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم، مړې ځان مړې وشمېره. یو باندې دام ده مړي د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي، یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرما او مر ته ور روانې ما، نو مر له چې سړی رواني د دنیا ارسنې توجه هغې طرف ته. یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي. دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا استل او خپل اواله کول که نه، نو ملک الموت ته الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمنی پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي. نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي، نو ته راته غوسه نه شي. وایي زه ته داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې، خو ستا نوم به هم څوک نه دي، تا ته به نه څوک کنځل کوي، نه به راته څوک خیرې کوي، نه به راته څوک بده وایي. ولې؟ ده به یو سبب مقرر کړم، د خلکو به هغه سبب ته سوچ ځي. چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي، چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو. چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه، که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ. چاله به ګوله سبب کم، چاله به اور سبب کم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کم. دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم. الله خبرې نه کېږي لکه پرېږده دا بله دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ خو سره یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې؟ ناشنا خبره ده. نو هر پیغمبر دې تپوس کړی. وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي دي، چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل، یو نظام دی که نه. او په خپل هم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم، نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سکند کې ساراخ کېږم. پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دانې پرتې دي که نه. بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري. وی دا پته راته نه لګي، دې نه یم خبر. د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې د ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکم، لکه د تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي. هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې، او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي
او دومره استادای ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره سول ارس وته تو یاد وته نه خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کرا غواړي سیکرټری صاحب تاسو کی او ته سیکرټری صاحب ته وی چې تورنګو های سکول کې 100 استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکنو فایل براو غواړي نو په یو سات کې به ته پته ولګي دا معلومولی شي چې هډ ماستر یې څوک دی دا په یو سات کې معلومولی شي چې هډ ماستر به کله ریټایر کیږي اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري دا هغه تم پته نه لګي دا ما تم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې دا به کله مرم او په کوم ځمکه کې ورانه ساخېږي دا تا تم پته نه لګي دا مور ته د بچی پته نه لګي او بچی ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیہ السلام ته پته نه لګي وی چې پته نه لګي نو ساتي څنګه او باسه وی لګ مخکې مې الله خبر کی او راته وی چې دا پلان کې له یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټیم کې ته 100 باسه چې ورشم هغه ټیم کې ول الله غ سبب پیدا کړو د سارو باسه مو الله له یو څه مان له یو نظام زمارونو د خبر خلاصه دا چې مرګ هغه حقیقت ته چې دینه څوک انکار نشي کوله مرګ هغه حقیقت ته چې هر چا لرازي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چته دا هغه ځنه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په خپل جون کې راغلی ما سره ملاقات شو نو ماته وستا مې د مرګ تقریر اوریدو نو ماته ډیر عجیب و وې د په امریکا کې سرجن وي مونږ چې التا اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شان نه ده التا کې با د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروری چې کم ضرورتي وتا اب غیر چا پیره د دې مریض ولاړی د زړه سړی به ولاړی ډاکټر چې اسنه د اپریشن کې ولا فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړی چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا سور تبی لیکيږي دا پلپوس ډاکټر او پلان کې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشاور کوي اب هم کمپاوډرنی ډاکټر به ولاړی وای مونږ تبا قاعده چې زه ورننه وزم هغه ټول ارسه برابر کړي دا څنګه اپریشن کې ولا فیل نشي شوګر اشته کې نشتا بلډ پریشر اشته کې نشتا وی ټول ډاکټران ولاړی اغیره ته او کې ریپورت راکړي چې دی وخت کې دی را دي خبره قابل نه چې تعالی اپریشن کې وکول لاسه دا اپریشن نشم کولی هغه ولاړی بیا وی پټینه اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیرہ ولا وګندم وی چې وګندم نو زم په فایل دسخط وکم چې اپریشن مې وکاو دا تکلیف هغه مې وکاو او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړوالم اولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشته وباسي نو ورته بودی نلته چغي وي الته کې روغ رمټه دا اپریشن تیټر نه وباسي نشته الته لاړ شي چې دې ټیک شنو بیا وباسي هغه نشه والا ډاکټر لګي چې نشته لاړ دې ټیک ته لواله ولګي چې سرکولیشن ټیک ته حرکت ویني والا وي چې د ویني حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ لګي وینا غنه سړی مرشي هغه اپریشن ته ټر کې راته سړی راو ګرځيږي مونږ اکسیجن نو منډه او ترړه خو سړی مرشي بیا هغه ډاکټران خو انګريزان دي هغه تحقیق کوي ریسرچ کې په سمل شو اصله والا وی ټول حرکت خټي کو دا بیماری نه و دا لاټه کم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه ویني والا وی چې وینه خټي روانه و هغه بل نشي والا وی چې نشه هوته لا هغه څه تکلیف هم نو ار یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خټي کو مونږ خو ریپورت ورکړه ولی مړ شو وی زه صادر په وګه کما وی خندلدا سه کړی وی زه صادر په وګه کم شدا سه کار دی چې تاسو به وقوفان یې تاسو نه پويږئ دا زمون د طاقت نه پاسه یو بل ذات ته داغه طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړی دا چې دې په دې ټیمري دې کې عقل او زمون ډاکټري کار نه ورکړي پرام کې نه بس او هغه ذات دا موي چې تاسو په دا منس کې ته سوخ کې شو هغه ذات دا مونږ ته خي چلو به ټیکه وساته وباسم هغه ذات دا مونږ ته چې پټینه اپریشن دی او تاسو د ګیر چا پیراتو یو اکسیجن او ټول ماشینان د سره دي او د زړه د حرکت ماشین هم د سره دي او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو مننه نشئ منې کو یو بوډه او یو زوی مل شو ډیر زیات اور پسې خپاوا
په ډاکټرانو طبيبانو مولیانو شیخانو ګرځیدا ساده خزه ودا خدي دا بوډاګان ویم بیا لګي ساده یاره داسې بس څوک پیدا شي چې زما د ازوی واپس را جمع دی کی نو پلان کیږي کې یو کس شتا غسر یو نسخه شتا هغه په سلال او ډېرې وته جړل چې زما یو بچو ا بچې مې مړ شوی دی او تراته چا خولې کس دم دارو درمل سم د سړی نو ته مې ربانیو که زما د بچې را جمع دی کا هغه ته بوډۍ ما سره خو نسخه شته او بدی هغه بدله دم کم او چې دې زوی له دې په د مړه خوله کې ور واچې دی به چغه وي او راپا بسي ټیک ټاک بشي دې شونډو کې ولا اوسه ودا به را جمع دی شي اله شابه دم وکراله وینا داسې وکړه چې د اوو کورونو نه وراله اوبه راوړئ بالکل اوس ونه د سلو نه خو به راوړم وینا که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوې هغه اوه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوې د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدی کېږي به بوډۍ زر بوتل واخېست دا خو دل سره پیدا کړم یو کور ته لاړ او تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کله مړی شوی دی او څوک پلاره مړو کړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کله مړی شوی دی ما ته د هغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک نو دي کاکاجي مې مړو که نه مخکې ورځو کې په بل کور نیکه مې مړو که نه په بل کور زوی مې مړو که نه په بل کور ښځه مړه وه که نه په بل کور خاوند مړو که نه په بل کور رور مړو ورواره مړو خور مړه وه د خور زوی مړو نوسې مړو اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه اوی دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپې ورپسې چې زوی دی مړ دی او خپې ما دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به هم مرې ورپسې بې بل ورځ به ته مرې ته به هم بله ورځ مرې ورپسې زه به مرم څوک و په بل کور والا ستاسې نوسې مې مړ دی ډېر نیازبینو خپې ورپسې او خپې دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې 15 کورونو چکرو لګاو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخېستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی که اوبه دې راوړې وې نه ولې یو کور مې همداسې ونه موند چې هغې کې د مړی نه شوې نو بېبې که ستا بچې مړ شو نو څه چلو شو مرو به خامخا خلاصې خو ته نشته مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې نه غواړي والله که د چام ځان مرګ تړی کېږي هله کله کېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شي نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به چې خدای هلته به څه کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ به دی چې دلته خو پکې لګېدلی دی ایسیم لګېدلی دی کنی به بوز جرنیټر دی کنی څوک خو به راته لمن وړقوي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که نا جوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نه نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به را باندې واچي قبر کې به څه کوم نه راله څوک خپې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک خپې نه شي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راښکې شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راښکې شي نه را باندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکارې کې دلته خو چې چغه ووام نو دوی په زړه کې راځي چې دلته به چغه ووام مور به مې سر ته کښېنې که بنده ډېر هم نه جوړوي خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نشم والی زه به څه کوم او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوم
تور تیاره او چې دا صابرانه څنګه وځي. یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي، پلان نه او درونو نه به جدا شي. یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي. یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي. یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي. یوازې به شي، هر څه به د نه پاتې شي. اکسیجن ختم، رونه رشتہ داران ختم، نه سا به څنګه وځي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولا مسلمان شوی، هغه نه تپوس وکړو وی دا ساده انسان نه څنګه وځي، دا ساده وتو به څنګه. کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زموږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او دا هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خورې شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو د غنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي. داسې تصور د بدعمل انسان نه. او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی؟ وی تپوس یې مه کوه، نه ال راته ووایه چې څنګه ته سوځي. وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې څرمن وباسئ چې الال کړي دي نه وي او په جمدونو ته څرمن وباسئ. وی سو ښکل دونه ګران کار دی. بن اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چوي چې مونږ ته د سا د یو مړي را جم دی کا. بن اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو. وی یو مړی راته را جم دی کا، مونږ به د آخرت تپوس وکړو، د قبر به تې وکړو، د ځنکدن به تې وکړو چې نه صبرېدل. نو عیسی علیه السلام یو مړي له آواز ورکړه وی قم باذن الله. مړی را جم دی شو. چې څنګه را جم دی شو نو دا نیم سر او نیمه ګیرې سپینو او نیم سر او نیمه ګیرې تک تورو. وی دا ولې؟ وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو ما ګنې قیامت راغی. نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو. وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو؟ وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما. او وی قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی. مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې را نشي. ګورې ډېر ګران کار دی. نو مرګ داسې حقیقت دی، داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي. دا وړه خبره نه ده. د سا به په کومه طریقه وځي الله او دا سا به کم خوازي؟ دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي؟ او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي؟ دې سا له به هم کفن راځي. لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي دغه رنګې د سالم کفن راځي. نبی علیہ السلام فرمایي د نیک عمل انسان ساله د جنت کفن راځي او د بد عمل انسان روح له د دوزخ کفن راځي. نو پته نشته چې د ما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي. زه به کم خوازم رونو ډېر سخت شی دی مرګ. زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ده ډېر سخت دی. دا بس سکو دی مرگ سره یہ سوکے نہ غواړي. حضرت ابراہیم علیہ السلام ته الله اختیار ورکړو وستا خوخه د چې ستا کله مرګ خوښ شي د نه ساو باسم او چې ترسو دې نه خوښ نه وباسم نه هغه خوشاله چې زما څه کار دی چې د مرګ غواړم چې مال اختیار چې زما کار دی چې مرګ غواړم. یو ځل ناستو میلمه دوست ډېر زیاتو میلمانه بره دنیا راتلل او د بزان سره ډوډۍ ته کېنو. داسې بې میلمه به حضرت ابراہیم علیہ السلام ډوډۍ نه خوړه. هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به په لاره کې ودرولو وی بچې وګرځه څوک راوله څوک راوله. هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي. یو ځل یو بوډا بابی راوسته. بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دار چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي بسم الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ډوډۍ باندې د الله نوم واغښ په دې ډوډۍ کې برکت او کله الله نوم دی وانه غش برکت پکې نه. یو
دویم دا چې د الله نوم دی واغېست نو شیطان او تختی، او که د الله نوم دی وانغېست نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان پخی لاس نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو د متیازو نه ډکي، نو هغه د سره خوراک کوي، ټول د خوراک د لګن کی. دا مونږ ولې په مصیبت اخته یو قسم قسم بیماری را باندې حمله کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې، نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو دا هغه اسخاب پلیتی زمونږ د خوراک کې ګډېږي، نو زمونږ تېرېږي. نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوې، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشاله شي، ثواب به دې شي، د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کلم ډوډۍ خورئ خوراک کوئ څه به وایې؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم، نو دوه فایدې درته حاصلې شوې. یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دی ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي، د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله پې د پاسه ووایه. او درېیمه فایده یې څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي. او څلورمه فایده یې څه شوه؟ شیطان به نه کې لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وای، نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یو ځای کېږي چې بیماری پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه. او وی څوک الله؟ وی ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پېژنم. زه الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یو وی ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پېژنې، د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې، او ناس ما سره ډوډۍ ته مالا ډوډۍ له راوستې وځه. سړی په مخه کم وی ویسته، بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته. دې کې جبریل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وی میلمه دې څه کو؟ وی رخصت مې کو. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحالی، الله به هم خوشحالی، ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې ویسته؟ وی ګوره خدای نه پېژنې، زما رب نه پېژنې، زما د رب نوم نالي، او د هغې مقابله کې د بوت نوم ولې نه پرېږدم. اوهو وی الله راولېږلما چې ابراهیمه دا دې څه وکړله؟ میلمه دې وشړه. دې میلمه له ما 100 کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پېژنې، او جامه مې وله ورکړه، او جن مې ورکړی دی، او عزت مې ورکړی دی، او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه. زرې سړی ورپسې ولېږله، بوډا پیدا کې بوډۍ راوسته. ولې دې شړلم؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې، او سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی، نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله، او تا یو نور مړین مې مشوره دې نه کو. وی ښه ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به دله راځي، که نه غواړې نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي، بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه غریب غوبه روانې دي، او د پوزې نه قڼې روانې دي. او بوډا داسې دی چې د سترګو نه چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي، او لاسونه یې رپېږي غریبه، او ډېر په بد حال دی، اوس خابین ته روان دی، او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمرې؟ وی د 200 کالو. او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی، 200 کالو نه عمر لږ غوندې یو پوټې غوندې کم دی. وی د څو کالې بابا جي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي. زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ، وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، دنه خو بنده له کرکه ورځي،
د سره خو بنده کې ناستی دی نشي د بچی به په د څه گزاره کوي د ښځه به د سره څه گزاره کوي د سره به د محلې او د قوم خلک څه گزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم او ته ملک الموت وي یو نو یې ماله خو خدای اختیار را کوي وا خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار در کړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو بس ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي سا به دنه وباسم نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک کې مني خوار سړی تیریږي داسې څوک شته چې هغه وي چې ماله مرګ راکړه سوال نه پیدا کېږي دا دې شته چې څوک وي ماله مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ که د ده دا مرګ مال راولا خدا زوی مې جوړ کا دغه چې ملک الموت راغی بوډۍ ته وی سوال خود وی تاله راغلم چې ساده نه وباسمه وی روغ او رنځور پیژنې روغ او رنځور پیژنې ناجوړه مې زوی دی وجنې ما وی تا چې اوس وی په ټوقم جوړ نه پیږې په ګپم نه پیږې نو مرګ څوک نه غواړي مرنا سړی یریږي د باندې قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی دی سپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به یو کله به یو لنګ به و کمیس به د غریب نو او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و وی خلکو به دې سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی وم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه ومه داسې وخت پې تېر شوی دی ډوډۍ منه و خوراک منو لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي مرګري ته ګیر چاپېره تاو دي د صحابو خو باجي مرګو مرګري ته تاو دي یو مرګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شي نو د حضور پاک سره به ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسې هلکه ګوره زما سلام به م وې هلکه زما سلام به م وې دا ته ګیر چاپېره تاو دی او دی جاړي مرګري ورته وایي ته جاړې ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي خپل محبوب لروانې خپل نږدې ملګري لروانې او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللی نو ټول صحابه ځان ته کېنول ټولو ته یو تقریر وکړه وی اے صحابو انی فرتن لکم ز ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زما ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی هلته به زما ستاسو ملاقات به کېږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته جاړي او صحابه ورته تو راته ناستي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام او دی جاړي ورته ولې جاړي ابو هریره د مرګ نه یریږي وی او د مرګ نه یریږم مرګ نه ولې یریږي وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج لدی څلوېښت ورځې پس یا میاشت پس یا شل ورځې پس به راشي او که لندن او امریکې ته لاړ نو یو 2 میاشتې پس کال پس به راشي او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله پس به راشي لیکن د مرګ په سفر چې کم سړی تللی دی راغلی دی نه خبره ختم یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی بس ختم ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي ختم یې پکې کړي بستره هم برابر کړی او مړ شي هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نه شي ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې وردنه ودي نصیب یې پکې پیدا نه شي وردن نه اړو شي نه
او ډېر خلک وادو کی واده ځان له کوټه جوړه کی، ځان له کټ مزیدار کی، ځان له کوټه خشته کی، بنارسې پې ځان له ګیر چاپېره واچوي، لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاست هم د هغې غریب نصیب نشي. دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کو. د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کو. څنګه سازش یې جوړ کو؟ د حضور پاک دا عادتو د خوی مبارکو چې هغه به د هر چا تپوس کو، د دشمن به یې کو چې څوک به هم ناجوړه شو خبر به شو ورغې تپوس به وکړه. د کافر دشمن د یهودي د بچي هم کړی دی. مطلب دا دی چې اخلاق هم ښه دي، د زړه کې به لږ مینه پیدا شي، بغض به ختم شي که خدای چې ته مسلمان کې. ابو جهل یو سازش جوړ که چې دی خدار چا تپوس ته دی راشه ځان به راجوړه کم، لار کې به یو کیو کنو دی به پکې وغورځېږي، نو په یو خاص انداز ټکنه کې یو کوي وکنو چې ویښ کې جوړ کړی و د پاسه یې تنګ کړی و او په هغې دا سانګې مانګې او لختې مختې د پاسه اچولې وې، خاورې پې د پاسه اچولې وې، چېره دې کې به دې پرېوځي نو دې نه خو راوتې شي نه، ځکه چې څوک یې روباسي خو په غاړه به ودرېږي، رسی به ښکته کړي، غاړه به غورځېږي، غاړه به غورځېږي. تر دې حده پورې که د روښکو څوک کوشش کوي نو دی به دومره خاورو کې غیب شي چې د راوتو انتظام به ونه شي. چاته به ورشه نبی علیہ السلام تعالی وایي چې ابو جهل نه جوړه دی. عمرو ابن هشام رسول الله مبارک ته یو انسان راغی، سازش ته ګوره اوس صاحب ابو جهل نه جوړې تپوس یې نه کوه وبکو که ور روان شو نیغ. هغه ته پته نه وه سمه لاره د خاوره پرته ده، لاندې سانګې دي او ډکې دي او کوې دي. خو چې ورنږدې شو جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته ووی الله رسوله واپس شه، سازش یې درته جوړ کړی دی، مخکې کوې دی. بس نبی علیہ السلام فوراً واپس شو. ابو جهل ته چې هلوې وی هغه خو لارې نه واپس شو. ناپختانه وی دروغ ګوره عقل نه باید وي، دروغجن نه عقل تښتېدلی بیا وی. هغه زر را منډه کړې چې ودرېږه ورته اواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې؟ خو چې څنګه یې راغر والا خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دی پکې ور پرېوت. اوهو دا سوش اوس چې څوک ورځي څانګې لرکوي خاوره ور پرېوځي، هماغه چل په دو شو. خو که څوک ورځي چې راوباسو او قدم اخلي غاړه نړېږي، چې څوک ورځي راوباسو دا څانګې دا ډکې لرکو غاړه په ده ور پرېوځي، خدای مو تباه که برباد شه، نیمې پورې خو د خاورو ډک شومه، وجود مې ونښته، شا به څه چل وکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څونه رحم دل دی، اړه کې څونه نرمي ده. وی زه راوباسم دې د پاسه یې زه راوباسم، په اسانه یې راوباسم، او که زما خبره مني. ابو جهل ته چې هلوې وی نبی علیه السلام خو داسې وی خو څه چې وی منم خو مهرباني دې وکړي ما دې وسوباسي، بل خو د اوښکو څه لاره نشته. نبی علیہ السلام مبارک راغی او د کوي د غاړې سره ودرېده، وی که ما د الله رسول منې او کلمې شهادت وعده را سره کې د ایمان بلکل دې راوباسم، بلکل زه چې زما دا ټول قوم مسلمان دی خو مهرباني کوم بس مره ما خو چې خپه ږدي په ما دغه راغورځېږي. معجزه د رسول الله وه، لاس یې ورښکته که او د لاس نه یې کلک ونیو او چک یې ورکه او بار یې راوویسته. چې بار یې راوویسته وی څنګه چل دی؟ یاره وی غټ جادوګر ده نه بل نشته دی. وی ته ډېر لوی جادوګر یې. بیا ونه منله. د خدای بې لارې به په لار نه که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بې لاره به په لار نه شي رحمانه. هغه بس خدای بې لارې کړی و، په زړه یې غټ زنګ پروت و د کفر. نو ګوره چې کم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف وچلو، الله هغې کې خپله ګیر کړه. د حضرت موسی علیہ السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و، قارون یې نوم و، قارون. لکه بعض علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیہ السلام د تره زوی و. خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیہ السلام رشته داری کې دی. لوی مال ولا خدای ورکړی دی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي
چې خزانې دومره ډېرې وې المارۍ خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوع هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به سوله او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخینو چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې هم شته د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل او څنګه محل داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه په چتونو کې قنادیل دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک یې ویزندی هغه غونچک داسې ده او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل نو قنادیل به پکې ویزاندو دا به د بادشاه په محل کې او مریانې څو نه په زرګاو په سرګونو نه وینځې په زرګاو وینځې او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی سودخورو یو به سود کاو دویم به څه کول دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل زمیندار غریبانان خو محتاج یې د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅول او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته بله میاشت 1,00,000 شوې بله میاشت که دې را نه کړې 2,00,000 شوې بله کې 3,00,000 شوې بله کې 4,00,000 شوې دا به پې ختې دا پیسې به پې زیاتېدې او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو دې سره ډېر زیات مالدار شو دولتمند شو حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو منافقو دړنه موسی علیه السلام نو منلې ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو ظاهر کې به یې روجیم نیولې ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات چې د خدای په مال کې زکات ورکړي دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړه وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه ایمان هم راوړی دی بس مسلمانان یو دا ډېره ده که ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي مسلمان شوم نو ټیکس رانه وسلي مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وړې وایي په ډېره نرمۍ حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و سخت طبیعت و ورغې ورته کېناسته په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی ډېر زیات مالدار هر څه سره شته او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی زما خپله خبره نه ده د خدای په مال کې زکات ورکړه او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه که ته وایې چې دا ځان له غواړي ځان له نه غواړم زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم زه د خدای د مخلوق له غواړم مه کوه دا مال دنه پاتې دی یک تنها الله ته روان دی نه به د ځان سره پیسه یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مرایي یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین له روانې بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي یو لوی اجدها شجاع هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي
او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رڼې یم زه ستا هغه مال یم مال زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اغا خلق چې سره و سپین جمع کوي دا الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه خبره که چې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او گرم تخته برالی په شا به داغ ورکوي په مخه به داغ ورکوي په تندي به داغ ورکوي اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی یم او دا مال دی اغوښتی دنیا کې دی خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل اوسکه دا عذاب مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو مونږ خو یو مالي مالي زما مال زما مال زما مال رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي دا به څوک صحابه د الله رسوله داسې څوک هم نشته د هر چا خپل خوښ دی د وارث یې نه دی خوښ د وارث مال څه کوم زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت له دی ولیږه او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی دا د وارث مال دی اوس د کوم خوښ دی وایه مونږ خپل نه دی خوښ زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لا ازما دی اماله قبر کې پکارېږي ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسی ازما دی اما جنت ته رسی او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ که او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یتبع المیت ثلاثه دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي مالو یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال یې څه شی دی مال کټ دی مال پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه ده دا ورسره دی یو مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دي مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی او دریم څه شی دی عمله عمل ورسره دی دا درې څیزونه ورسره روان دی مال روان دی رشته دار دوستان دا روان دی عمل روان دی دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي مال هم ته واپس راغی غلام هم رحیم ته راغی چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی پوزکې هم ته واپس راغی هغه تولی بالغ کې ورسره ایښودی هغه هم ته واپس راغی هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل کم شی ورسره پاتې شو عمال موږ هغې ته نه ګورو موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال دا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولیږه مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو مال هغه دی چې تا زکات ورکه زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وي نه چې تو بس کې او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه په کوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې دا مال دی پاک نه دا نجس دی پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوی کې پروتي اقه شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي نیکبخته څه ګند خورې الله وی دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو
دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی، زموږ روح یې برباد کړی دی. نه مو مونځ ته شوق کېږي، نه مو تلاوت ته شوق کېږي، نه مو نیکۍ ته شوق کېږي. ولې؟ ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو. مال نه چې زکات ته ورکو، لکه چې مرداره یې د کوی نه وویستو، کوی دې وزنځو او کوی صفا او پاک شو، خوره دغه پاک مال اوسه. دا به ستا وجود له فایده ورکوي. مونځ ته به دې شوقي، تلاوت ته به دې شوقي، دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي. نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم. ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه، ګورې مه کوه، خدای ډېر لوی مال در کړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه. بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم، دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي. او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل، نو خلکو به مسویلي کول، او دومره مال، او دومره مال، لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون. او هو قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې، خلقو به تمنا کولا. دې وجه نه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. وی که د چا بنگله دی ولیده مه ګوره ورته، که د چا لوی مکان دی ولیده مه ګوره، که د چا باغونه دولتونه کارخانې دی وکتل مخ دې واړوه، د دنیا ډول دی. خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی. مونږ خدای غرق کړو، بیا سازش ورته جوړ کو، بیا سکیم ورته جوړ کو. دا بنگلې ولې ده، دا موټرې ولې ده، دا کارخانه ولې ده، دا ځمکې ولې ده، دا قوم ولې ده، دا رورې ولې ده، دا خلک عزت ولې کوي، دا ښکلې ولې ده، دا بچي ولې دي. دا سازش بیا جوړوم زه ورته. دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم. ها او خدای به خبر نشي کنه، فرشتې به خبر نشي کنه. ولی قیامت خو منې نه، قبر خو منې نه، آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي. نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو. دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي، دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي، پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده. نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته. بس څه کنه ایمان اسلام راوړی دی کنه، ټیکسونه ولې لګې. اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش یې جوړ کړ. څنګه سازش یې جوړ کړ؟ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې ښایسته وه، ښکلې وه، هغه یې راوسته. وی داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي، پیسې چې څومره غواړې زه در کوم. نو په پیسه خو خلک هر څه کوي، دولت دپاره او پیسو دپاره. جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته. وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي، زه یو ښایسته مجلس جوړوم، په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس، ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل را غواړم. او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه. مونځ نه کوي، خلک دینداري نه کوي، خلک باغیان دي. موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو. دا خو ډېره ښه خبره ده، جوړ کړه مجلس. د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ کړه. بني اسرائیل ټول راغوښتل. موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو، خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم. ښځې رالل، ماشومان سړي رالل، لوی اجتماع او جلسه جوړه ده. موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه. خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي. موسی علیه السلام لګیا دی، خوشحاله دی. قارون تړنه دعاګانې خیږي، ښه کار وکړه، مونځ کوئ، روجې نیسئ، نیکی کوئ، زکاتونه ورکوئ، دا ګناه به نه کوئ، دا به نه کوئ. ګورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی، مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي. یو سړی لمسولې وپاڅېده، وی دا الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو، بالفرض انسان دی، تا له څه سزا وي؟ که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده. په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته، زما هم دغه سزا ده. خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه، هغه پاڅېده. بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه. ته د خدای پیغمبر یې، ته خو خلکو ته وی ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع روبط نه دي، ما سره تعلقات د زنا نه دي. خدای پاکه
چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکې خپو نه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو تبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تاسو سره د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چرې هم نه لګي استاد جې هلته یو څه وکړې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینۍ وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجیز تعلقات یې شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وې او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمې چې کم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کم ذات به تا فنا کوي وجني به دی او آخرت ته به دې لیږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کې هم وایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېده په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه ده خدای نوم مې راته واغېست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ووایم وی قارون پیسې راکړې دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړې دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامو دی به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وی ما سره ملګري وه هغې وې واده له نه د شپې زم کشر وم مړه مې وتو شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی موږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جړار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوسته اوده شومه اډمه دا وارسو چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا دا ډمې ارسه وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړه قوم هلکه پاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي چې ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جینۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی یم پیسې را کړې دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې ته نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ څه دي نوره موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب یې ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف درته ورسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی
ویردک بخیر فلا راد لفضله، او که دا الله تا ته خیر رسول غواړي، قسم په خدای که منځ کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، بروسه د الله په ذات کوه، الله به مدد کوي. تکالیف په یې هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر د ګناه به دې ورجېږي، لږ به یو پوټی دې وکړی، لږ به دې پریشانه کړي، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده، رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډنګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی، د ده دون عمل نشته چې په عمل ور ورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ور ورسي. نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه، نو په هغې والا مرتبه اوچته کم نه ور ویرسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني، بیا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای، صادق او مصدوق، او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه مایوسه کېږه، خیر دی، دې تکلیفاتو سره د ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی، او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچو په دا مجلس کې، الله مال دولت ته قارون له ورکړه، ربه دا فایدې تیلی، الله زه خو یې رسوا کړم، زه خو یې بدنام کړم. وی وایه موسی چې څه دې خوښه اختیار مې درکړه. وی ښه، وی ځمکې ریکاږه راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې، د محلم لاندې لاړ، او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا، وی نوره راکاږه، چغې وی موسی معافي غواړم، وی راکاږه ځمکې، چغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا. وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که، او رسول الله مبارک فرمایي په دا خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محل هم لاړ، دولت هم لاړ، سرم لاړ، سپین هم لاړ. او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی، صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه هم ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. چې چا به لاسونه مګل، اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین هر څه په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت ته. موسی اړه د یخ شو، الله بالکل یخ شو، ډېرې چغې درته وویلې، معاف دې نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې، که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وې ته کیسه، او دا څه دي، او دا جینۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه، بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون که نه، الله وی موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو، تا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخښه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخښلې. خو سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې ګیر شو که نه شو، او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه، سړی دې مړ کړه. رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ، اے مسلمانانو چې کوم ځای آواز دی واورئ، سوچ سره واورئ، سوچ سره. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو، په دوو ټکو، د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی.
تندي باندې به دا مهر لګېدلی، مهر قیامت پر ورځ 2 ټکو باندې تا سازش جوړ کړه مسلمان دی مړ کړه، زه به بچ شم، زه به بچ شم، دنیا کې به بچ شې، قبر کې به څه کې، زه به بچ شم، اخرت کې به څه کې. او بچ کېدل نشته، خبرې ښکاره کېږي. پښتانه وي دیوالونه ملونه وي، یا به تم لاس مروړ وی اوهو هغه لاړ غریب اخو اسم مړ شو، غریب خو لاړ اسم مړ شو، هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که اخو جنت ته په لنډه ور ورسېده، لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا د ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي، پلار دی ولا سونه او درد، قوم دی ولا سونه او درد. یا ظالمه د 25,000 روپو دپاره 1,00,000 روپو دپاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غمخته دی، دا څو مړي شو په دې څو ورځو کې پیسو دپاره بل څه دپاره مړ کي بوځي او مړی کي او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي، بیا پته ولګي. دی وایي دا خبره پټه پاتې شي، پټه پاتې نه شوه، سازش خطرناک شی دی، سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټېدی. واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده، ډولی پرته ده ډولی، او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه، ښه ده چې وړي ډولی کې ته دونه دغه دې تو کي دومره څادرونه ته تو کي دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني، داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته، او داسې غلطي دې دقه هلته وکړه، داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک درنه خبر نه دي، خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده. وی دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشرمو، پټېدی نه شي. خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتئ، د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتئ، نه رسول الله دروغ وي نه خدای دروغ وي، رښتونې خبرې دي. د ابولهب ښځې به څه کول، هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو څنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې، نو مالداره مو وي دا خپله کومه وی، نو غنې به یې را په شا کړلې، پړې به یې وتړه. تاسو خیال ونو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه، دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل، نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کول. زمون خلکو په سر باندې شی وړي، په اوږه وړي، او بعضې وطنونو کې دا رواجي چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګیډۍ وتړي، هغه ګیډۍ اوچت کي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ، او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړی غوندې وي، هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړی کلک نیولي، پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي، هغه په اسانه باندې پنډ وړي، دا چا خپل رواج دی. نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه، په هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه، نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې، پړې به یې د سینې سره نیولې. د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غنې لاړې شي، خپې مبارکې خوږ شي، جامې وشلیږي، څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلو شي. الله وایي مه کوه سازش، نه صبرېږي د سازش نه، دقسې د غنو لوی پنډې اوچت کو او په یو تیږه د پاسه یې کېښود او پړې په ته وتړه، دې غاړه ودرېده چې دا پړې د ګېډۍ په شا راوړو، پړې دې سینې ته که، خو چې ګېډۍ یې سینګ داسې په شا راوړو، جبریل علیه السلام ګېډۍ له بل طرف ته دیکا ورکړه، دا د هغه تیږې نه یو خوا ده، ګېډۍ بل خوا دی، هغه پړې دې مرۍ ته پرېوته. وامرأته حمالة الحطب، یو معنی دا ده، یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي، کنزل کوي، سپکې وي، یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه، غنې راونه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله، عذاب ته ورسوله. نو عبدالرحمن بابا خوځه کوي کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي، نو سازش خطرناک شی دی. مسلمان سره مدد وکړه، نبی علیہ السلام فرمایي وی ظالم سره مدد وکړه، مظلوم سره مدد وکړه. صحابه ته تپوس کی الله رسوله د ظالم د مدد خو مونږ پیژنو، د مظلوم د مدد خو پیژنو، ظالم سره څنګه مدد وکم؟ وی ظلم نه منې کا، هغه ظلم کوي منې کا، دا د ظالم سره مدد دی.
ګناه نه دی بچ که، ظلم نه دی بچ که، هغې نه منې که. نه نه نه، مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې ملګری یم، ته کړه شه راونیس، هېڅ پته یې نه لګي، مړه غیب یې که پته به یې مو نه لګي، مړه لرې که ورکې که مخې نه یې خوا که پته به یې ونه لګي. اها، پته به ونه لګي، خو ستا به پته ولګي. الله فرمای ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړی پوه شه چې دا پیکړه ځان تا چو، هغه وخت سره سوچ وکړه چې دا پیکړه زه بل ته نه اچومه، دا پیکړه جوړوم بل له خدا به زما مری کې پرېوځي، دا به زما د زوی مری کې پرېوځي، دا به زما د پلار مری کې پرېوځي، په دنیا کې به هم پرېوځي او په آخرت کې به هم پرېوځي. دا خو موږ په سترګو ولیدل که صابري څوک سامري د موسی علیه السلام زمانه کې زرګر و زرګري به یې کول، یو ښه عمل دی، خلک کوي هر قسم عملونه کوي، زرګر و زرګري به یې کول. موسی علیه السلام چې کله د بني اسرائیلو نه ځان سره واغېښتلو ته نو دوی یې کالي د دې فرعون د قوم نه راغونډ کړله. هغه واقع اوږده ده خو مختصر، مونږ واده لځو، مونږ کې خادي ده، دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم، ښځو وړو به یې ټولې نوکرۍ کولې، ماله کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل. چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک که، موسی علیه السلام او قوم بچ شو، او موسی علیه السلام تور ته لاړ، غر ته لاړ، الله پاک سره ملاقات ته لاړ، او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله در کوم چې دا بني اسرائیل ژوند تیری چې د هغه قانون مطابق ژوند تیر کړي، یو کتاب دله در کوم. نو موسی علیه السلام هلته لاړو، 10 ورځې یې هلته یو چله وویستله، موږ ورته چله وایو، دا فارسي لفظ چهل 40 ته وایي، دا خو 10 شوې اخره کې 40 شوي دي. 10 ورځې الله ته عبادت وکړو، 10 ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه، الله په هغې یو پوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه، نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي، یو 10 ورځې نورې روجې ونیسه، نور عبادت وکړه. نو موسی علیه السلام 10 پې نورې ونیوې، 40 یې پوره کړې. فتم میقات ربه 40 یوما، 40 ورځې پوره کړې. دلته سامري دا منافق و، څنګه چې قارون منافق و، دا سامري منافق و. منافقین خو شته که د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین، عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري د دنیا منافقینو، مونځ به هم کو رسول الله مبارک سره، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، خیراتونه به هم کول، جهاد له به هم تلله، جهاد له د عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي دي، خو د لړی پیغمبر نه دی منلی. په رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي، هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه دردولی دی اړه، لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خدای ورکړی. دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو، زوی سوچه مسلمانو، راغی رسول الله مبارک ته وی زما پلار مړ دی، وصیت یې کړی دی چې ما له به خپل کمیس راکوي، ما به د پیغمبر په کمیس کې خښوی او جنازه به هم را باندې کوي. نبی علیه السلام وی ډېره ښه ده. ګوره منافق دی، ظالم بچي څومره سپیره دی، دومره خو منې چې د کمیس به ماله فایده راکړي، جنازه به ماله فایده راکړي، او زوی سوچه مسلمانو، کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سره په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسوله پلار مې مړ شو، کمیس وله راکړه. حضور پاک وی بالکل در کوم، ولې که کمیس، ولې ورکه، ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تره د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو، نو کمیس یې نو دی عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تره عباس د کمیس ورکړی و، بدل ولا خلاصو، کمیس یې ورکه. وی چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه. جنازه تیاره شو، رسول الله مبارک سره صحابه ولاړ، وی جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر راغی. قسم دی عمر هم ډېر لوی بادر انسان و، که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافر می، خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه، د بچو زړه خو بې دردېږي که نه، خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي، هسې که بد وی بېله ده، خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی و، دو والله که ته روغ روځې
زما مړ پلار دی زما اړه دړ دی زما پلار پسې خبرې کې خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده الله رسول په چا جنازه کې د خدای په دشمن د خدای دشمن دی یعنی ټول قوم یې ولاړ دی د خزرج قبیلې و لوی قوم یې ولاړ دی بچی ولاړ دي نوسی ولاړ دي ریرونه ولاړ دي رشتہ داران ولاړ دي لیکن عمر کی ایمان په چا جنازه کې د خدای په دشمن علی عدو الله د خدای په دشمن جنازه کې القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا پلان کې ورځ نو چې دا تا پسې لګل دا ورغول تا پسې نه دی لګول رسول الله مبارک مسکی 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 اخواشه خلي عني يا عمر اخواشه نه مکه وجلان د پدی ظالم هغه پلان کې ورځ پلان کې ورځ دا خبرې نه دی کړې کمیس ولا ورکې او جنازه پې کې نبی اسلام اخواشه خلی عني اخواشه معنی عمر اخواشه وی نه بکې جنازه دا دشمن دی د خدای مکو په جنازه اخره کې ورته وی خدای درته نه دی ویلې الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم کته ولا بخنه غواړي کنه غواړي نه بخم الله وي که او یا کرته ولا بخنه غواړي بیا نه بخم نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړې وی نه منې کړې وی تا ته نه دی ویلي چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم وی عمره که ما ته پته ولګي چې د او یو کرتو نه په زیاته بخي زیات ولا وی دا خوښه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وی عمره زما په جنازه دی نه بخلی کېږي منافق مړ دی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي ولکنی اريد ان یسلم 1000 من قومه که خدای دا قوم مسلمانان که وی به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که په لږ کې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي د هغوی د زړه دپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کی او دا قوم خدای پاک مسلمانان کی دې د خاطره کوم واقعي همغسې وشوه رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ نفاق ختم شو او چې الله ته دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نه ودرېږي او جنازه به نه کړې بس عمر خبره ټیک وه خو حکمتن مونږ وی پرېږده خیر دی څومره سازش شي څومره خدای وشرماو عبدالله ابن ابی پټ پاتې نه شو چې کوم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف کړی دی یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړو یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شو انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو نو عبدالله ابن ابی ته موقع ملو شوه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله صحابو ته نسبت وکړو رسول الله مبارک ته نسبت وکړو زید ابن ارقم چې دا خبره مې واورېده تر ته مې ووی چې دا د خدای وي تر مې لاړ رسول الله مبارک ته الوی رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفع شوه بیا عبدالله ابن ابی راغوښته وي تا دا ویلي دي قسم وخوړ ما نه دی ویلي تره مې راغی وی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګوي ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف کې آیت نازل کړي زید ابن ارقم وی رسول الله مبارک راغوښتم وی راته وی چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم وخوړلی سازش بې نقاب نه شو قرآن سازش بے نقاب کا قرآن تر ننه پوری مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ له تللی دی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شی دی د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته وي چې د پلانکي خلاف یو سازش جوړ دی په څه طریقه خبر کا امنې کا ظالم منې کوې نه ګناه مه ګټه د خدای نه ویرېږه